د 2.15 اعشاري کسر په ساده عام کسر ولیکئ. د دې لپاره چې د اعشاري کسر په عام کسر ولیکو، لومړی باید د دې عددونو د ځای د ارزښت په اړه باندې پوه سو. دا 2 د یویز په ځای کې درو 2 یویزه. د اعشاري نښې ښی خواته لومړی رقم د لسم رقم دی، یعنی دا 9 د لسم په ځای کې درو چې په دې رنګ سره به یې وښیو. دا 15 د سلم په ځای کې درو سلم به په دې رنګ سره وښیو. نو راځئ په عام کسر کې به یې داسې ولیکو: 2 یویزه جمع 9 لسم به په عام کسر کې داسې ولیکو چې 9 پر لاس 9 پر لاس جمع 15 سلم به داسې ولیکو چې 15 پر سل مساوي کېږي. 2 جمع د دې لپاره چې دا کسرونه سره جمع کړو، لومړی موږ باید د دې دواړو کسرونو لپاره یو ګډ مخرج پیدا کړو. نو داسې به ولیکو چې د 9 پر لاس کسر به کسرت او مخرج به دواړه په لاس کې ضرب کړو. داسې لیکلی سو چې 80 پر لاس ضرب لاس سل 80 پر سل بیرته دا 9 لسم کېږي جمع 15 پر سل به خپله ولیکو مساوي کېږي 2 جمع. اوس چې دلته د دې دواړو کسرونو لپاره یو ګډ مخرج لرو، نو کولی سو دا دواړه کسرونه سره جمع کړو. سل به په مخرج کې ولیکو او بیا جمع 15 15 کېږي 2 جمع 15 پر سل چې دا داسې لیکلی سو 2 سي 15 پر سل. د 2.15 اعشاري کسر مو په عام کسر کې داسې ولیکئ چې 2 سي 15 پر سل. خو دلته موږ ته ویلی دی چې په ساده عام کسر یې ولیکئ. دا کسر لا هم ساده سوی نه دی. نو راځئ دلته به یې ولیکو 2 سي 15 پر سل مساوي کېږي. داسې یو ګډ عدد به پیدا کړو چې صورت او مخرج دواړه په هغه باندې پوره د ویش وړ وي. داسې به کوم عدد وي؟ د 25 عدد به وي. که 15 په 25 باندې وویشو 3 کېږي، او که سل په 25 باندې وویشو 4 کېږي. نو داسې لیکلی سو چې 2 سي 3 پر 4. د 2.15 اعشاري کسر مو په ساده عام کسر ولیکئ چې 2 سي 3 پر 4 سو.